السلام علیکم حکمت الله مدارس رجسټریشن بیل خبره مال سوله چې کوم ټیم چې په سویپ ترمیم باندې راکلی په عین حصہ جوړېدل نو په دې کې مولانا فضل الرحمن د ګورنمنت هیڅ سات په دې دوه شرط ورکړي یو شرط دا ولو چې کوم بزنس سیستم دی یا بانکینګ سیستم دی په دې کې به چې کوم د سود شرح ده هغه به 100% ختم کوي کوشش به کوي چې سود وس کیږي ګورنمنت ولته به د سود ریشو ختم کوي دوی مې ورکړي ول چې کوم د مدارس کوم رجسټریشن دی دا به د سوسایټیز ایکټ کیږي او په د سوسایټیز ایکټ 1860 چې کوم برټیش ګورنمنت په برټیش انډیا کې اسټابلیش کړی ولو دغه مطابق به کیږي او په هغه کې څو امندمنت غوښتي دي چې په دې کې به څو ترامیم راځي دا ترامیم څه دي بعد کې وایو نو پر دې باندې چې کوم ټیم ګورنمنت پارلیمنت دا بیل پاس کړي نو پریزیدنت ته چې ولري چې د قانون د سود جوړېدو لپاره آصف علي زرداری دا برت ریجکټ کوي او پارلیمنت ته دوه مره ولري نو پر دې باندې بیا مولانا فضل الرحمن او د ګورنمنت په مابین کې څه ډیډ لاک رالی خو هغه د مذاکراتو بعد بیا پرون چې دی پر دې باندې په پریزیدنت پاکستان آصف علي زرداری دستخط وکړي او د قانون حصہ جوړه سوله اصل کې اوس راځو چې دا مدارس رجسټریشن بیل وای وڅ ته د دې بیک ګراوند څه دی او چې کوم سوسایټیز ایکټ 1860 دا څه تا وای تر ټولو اول چې په پاکستان کې کوم د مدرسو د رجسټریشن چې کوم پروسس دی هغه سره کم کیږي ګوره په خو به دا رقم د ول چې دا د مدرسې چولې مدرسې چې کوم رجسټر کېدلې هغه د سوسایټیز ایکټ 1860 مطابق رجسټر کېدل د دې مطلب څه دی د دې مطلب دا دی چې کوم مدرسې رجسټر کېدل دا بکلور رجسترار افیس له یا به ډي سي ته کلور هغه ته به اپلیکیشن ورکوي ډي سي ډیپټي کمشنر افیس ته بکلور دوی به اپلیکیشن ورکوي اپلیکیشن به کوئی څو ټیم بعد شو هغه کې به بیا منځري ورکول ډي سي نو د مدرسې جوړه شو کولې بس دا یو سمپل قوانین وو د مدرسو د رجسټریشن د حاله پدې کې نه پر بیس سلیبس باندې نه پر د دې پر اډیټ باندې چې د مدرسو فندینګ د کوم ځای کې پر دې بالکل د خاص یو چیک اینڈ بیلانس پروسس بالکل نو چې کوم ټیم پاکستان په وار اون ټیرور چالو سلو د 2000 نه پس یعنی 2001 نه بعد کې بیا کوم ټیم چې د طالبان خاص کر پر دې باندې ریپورټ هم ډیر زیات پبلش شلو چې د طالبان چې کوم ډیر زیات کار کې طالبان چې دي هغه پروډوس کوي پاکستانی مدارس او په دې کې پاکستانی مدارس ډیر زیات و طالبان ته د دې درسونو ورکوي باقاعده د ټریننګ د مدرسو سکیږي دا پر دې باندې ډیر زیات سپورټ هم رالو نو چې کوم ټیم پرویز مشرف رال د پرویز مشرف دا ورکی او بیا لوړ د پیپلز پارټي چې کوم دا ور 2008 نه پاس بیا تر 2013 پورې داغه بعد کې په پی ټی داغه بعد کې تر پی ټی آی تر ګورنمنت پورې نو د فضل د پرویز مشرف د ګورنمنت سره بیا پیپلز پارټي په دا ټیم کې داسې ډیبیټس چالو شول په کار دی چې موږ په مدرسو کې داسې ریفارمز راولو وجه دغه شی چې دا وار اون ټیرور چې کوم طالبان پروډوس کوي دا ملک ته هم تاوان رسي د دې د ټي پی پروډکشن جوړ سول د دې سره کوم مثال کې تور پر حقانیس ولا په دې کې طریقې طالبان سلو په دې کې القاعده سول یعنی دا د طالبان چې اکثریت د کوم پروډکشن دی هغه د مدرسو سره سوي دي اکثر لیډرشپ شي دي نو بیا په 2019 کې کوم ټیم د پی ټی آی ګورنمنت ټاله په دې کې بعض ګروپونه مذهبي ګروپ دا رقم ول چې د پی ټی آی د ګورنمنت دا ډیماند وکړي چې کومه مدرسې دي دا چې د منیسټری اف ایجوکیشن لاندې ریګولیټ کړي یعنی انډر منیسټری اف ایجوکیشن دا لاندې ریګولیټ کړي د مدرسې چې د رجسټریشن چې دی و منیسټری اف ایجوکیشن ته ورکړي هغه به د رجسټریشن کې هغه به د انوال اډیټ کوي د دې به چک او بیلانس یې نو به دا کوم د ایکستریمیزم ګروپس دي یا ایکستریمیست ګروپس دي یا کوم ټیرریست ګروپس دي خاص کر کې یا کوم طالبان د دې څخه پروډوس کیږي نو په دې باندې چک اینڈ بیلانس ګورنمنت د بودوي نو دا چې کوم مسلې دي دا دهشتګردي د امتیاز پسندۍ دا په دې کې به کمی راسي نو د پی ټی آی ګورنمنت په 2019 کې د دې ډیماند د دې خلکو چې کوم ډیماند ول هغه ایکسپټ کړي نو د دې لپاره بیا دا ډیماند ایکسپټ کړي نو په دې کې ډیر زیات علما ول دا شی ویلکم کړي او بیا د پی ټی آی ګورنمنت اول ارسل یو ډایریکټریټ اف ریلیجیس ایجوکیشن جوړ کړي ډایریکټریټ اف ریلیجیس ایجوکیشن دا جوړ کړي دا د فیډرل ګورنمنت یعنی وفاقي ګورنمنت انډر کار کوي یعنی په فیډرل ګورنمنت لاندې دا چې ډایریکټری شول هغه چیز کېدی هندل کېدی نو په هغه ټیم کې چې کوم ډایریکټریټ اف ریلیجیس ایجوکیشن د دې چې کوم هډ کې یا پریزیډنټ کې یا چیرمن مثال تاسو ورته ولې دا هغه ټیم چې کوم میجر جنرال غلام قمر دغه ډایریکټریټ اف ریلیجیس ایجوکیشن
چیرمن کوي. نو په دې کې دغه شی ول چې دی راولاړ سول د دې چې کوم مدرسې سول د دې انوال اډیټ کې دی د دې او کوم سلیبس ول هغه اپګریډ کی په دې کې مطلب یو اپډیټ کې نوی په سلیبس کې کوم نوې لیټیسټ ایجوکیشن پارټس ول هغه پکېټ کولو. دویمه خبره چې کوم سټوډنټس ول هغه ته ګرانټس ورکول یعنی سټیپنډز ورکول وظیفې ورکول. دریم خبر دا ده په دې کې کوم انټرنیشنل کوم فارن سټوډنټس وي د بار څخه کوم د میډل ایست سوول یا د کوم د نور مملکت څخه کوم کسان د الکوان او کلول د پاکستان ته هغه ته ویزا ورکول. او بل خبر دا ده د مدارس د لپاره چې کوم بانک اکاونټس ولو بانک اکاونټس په خلاصېدو کې ګورنمنت د دې سات ورکړي. خو منګر په دې کې یو شی رااله چې کوم د جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن چې کوم پارټي ده او د سره چې کوم اتحادیان هغه د دې 100% مخالفت وکړي او د دې د ډایریکټریټ اف ریلیجیس ایجوکیشن کې کوم رجسټریشن د مدرسې کې دغه 100% مخالفت وکړي او بایکاټ وکړي. د دې 100% مخالفت وکړي. بل جمعیت علماء اسلام چې ول اول مر د ډایریکټریټ اف ریلیجیس ایجوکیشن په کې نه او زموږ کوم مدارس او رنټي د خود مختاری د هغه مر د منیسټری اف ایجوکیشن لاندې نه راولو. نو اوس راځو چې د سوسایټیز رجسټریشن اکټ وسته وایي. سوسایټیز رجسټریشن اکټ په 1860 کې د جو برټیش ګورنمنت دا یو اکټ پاس کړي. هغه د غول چې کوم نان بزنس کوم اکټیویټیز دي لکه مثال کې تور پر خیرات او چیریټیز او کلچرز او ویلفیر ټرست یا ایجوکیشن سلو دا کسان د ریګولیټ کېدو لپاره قانوني حیثیت ورکول کېدو لپاره برټیش ګورنمنت سوسایټیز رجسټریشن اکټ 1860 انټروډیوس کړي. پاغه کې دا کوه کسانو یا تر وخت زیات کسانو لکه نه کاغو یو تنظیم جوړولې بس هغه کلیسې د کوم ډیسټریکټ رجسترار دی دغه سره اجازه نامه اخستې او هغه ارګنایزیشن جوړولای شي. خو د دې سم مخ کې د 2019 چې کوم ډایریکټریټ اف ریلیجیس ایجوکیشن ول دغه مخ کې چې کوم مدرسې رجسټریشن کېدی هغه چا کوي هغه په دغه سوسایټیز رجسټریشن اکټ 1860 کې وان کېدی. په 2019 کې چې کوم ډایریکټریټ اف ریلیجیس ایجوکیشن انټروډیوس لا خو موږ وکړي چې هغه ارڅ چولو ک سلیبس ولو او ک سلیبس ولو ک انوال اډیټ ولو ک ویزا ایشوینس ولو ک ګرانټس ټو سټوډنټس ولو دا ارڅ چې هغه فیډرل ګورنمنت یعنی منیسټری اف ایجوکیشن کوي ک په ډیسټریکټس کې وو ک په تحصیلو کې وو ک په کلی کې وو هغه کول. نو د 2019 مخ کې دغه ارڅ چې بیا مدرسې رجسټریشن چې هغه بیا سوسایټیز رجسټریشن اکټ 1860 باندې کېدلو په دا شان صوبساس پرس سر خلاصوي. اوس راځو چې نوې کوم بل پاسو د پرون بل پرون چې پر دې باندې دسخط اوس چې کوم سوسایټیز رجسټریشن یا مدارس رجسټریشن اکټ هغه وسته وای. دا نوې بل چې پاسو دا هغه چې د سوسایټیز رجسټریشن اکټ 1860 دی. خو په دې کې ما څو امندمنت ترمیم راوصل څو ترمیم چې کې اول خبره دا وکړه چې ولبای چې کوم یو مدرسه ده مثال کې تور پر یو مدرسه ده د دې ک 2 یا 3 یا 4 ارڅو کمپسان شي بعد د دې د لپاره به یو رجسټریشن پکار دی ما یو رجسټریشن وکړي بیا ک 2 کمپس پر خلاصې ک 3 کمپس وي ک 4 کمپس وي یعنی یو رجسټریشن غواړي یو شی خوفشن خدا غسولو. دویمه خبره ده چې کوم مدرسې چې دي دا مدرسې چې دا به ډي سي ته درخواست څوک چې مدرسه رجسټر کوي هغه به ډي سي ته درخواست ورکوي او ډي سي ته به درخواست کوي او چې کوم منیسټری اف ایجوکیشن دی دا خبره دغه سیستم دغه څخه ختم شي یعنی د 2019 کوم خبره د ایجوکیشن او منیسټری اف ایجوکیشن دی دا خبره دغه څخه ختم شي. بس هغه زوړ چې کوم حساب ول چې موږ ول سوسایټیز رجسټریشن اکټ 1860 کې بس پرغه مطابق چې کچا ور نوې مدرسه خلاصول رجسټریشن کوي بس هغه به ډي سي ته درخواست کوي ډي سي سبا د منځوري اخی بس سمپل کسا. او بیا چې کوم انوال ریپورت یعنی سالانه چې کوم ریپورت دی هغه به چا سره جمع کوي د رجسټرار سره ډیسټریکټ رجسټرار سره جمع کوي. د چیش ریپورت چې د دې چې کوم فندینګ دی هغه د کوم ځای کیږي یعنی د فندینګ په لیاز باندې. څلورم دا خبره ده چې د کوم مدارس کوم د مدرسو چې کوم اډیټ کیږي کنه اډیټ کیږي چې دا کسان له فندینګ د کوم خو دا به ډیټر کې او اډیټر چې کوم د دې اډیټ وکي کنه دا ریپورت بیا د چار سره جمع کوي رجسټرار سره جمع کوي د ریپورت بیا د رجسټرار سره جمع کوي. یو خبره ده بل څل پنځمه پوینټ ده دی
چې یوه مدرسه به هم داسې یو لیسنس نور ته وایي داسې سبقان به نور ته وایي چې هغه یو انتها پسندي یا په دې کې فرقهوارانه یا د مذهبي نفرت او تعصب درس وي. دا شیان به بالکل په مدرسو کې نور ته ویل کېږي چې هغه انتها پسندي فرقهوارانه درس وي یا په دې کې په کوم مذهبي انتها پسندي وي. دا درسونه به بالکل په مدرسو کې باندې نه به ورکوي او پس در کم سلیبس هم 100% پر دې باندې پابندي وي. صحیح سو دا چې دا هغه مدارس رجسټریشن اکټ 1860 کې هغه ترامیم دي چې دا اوس موږ ول تقریبا 4 دانې دي چې دا ترامیم په زوړ چې کوم سوسایټیز رجسټریشن اکټ 1860 کې دا ترامیم مرالو دا غبیل و دا متنازع و چې د ډیر ټیم پر دې باندې متنازع چالو د ګورنمنت او د جمعیت علماء اسلام د مولانا فضل الرحمن کې کوم ډیډ لاکس وو نو د 2019 چې کوم ډایریکټریټ اف ریلیجیس ایجوکیشن هغه ختم کړي زوړ چې کوم سوسایټیز رجسټریشن اکټ 1860 لپاره کې ترامیم راوځي کوم ترامیم مشپړ ترامیم جوړول تشور ودانی تقریبا ودانی ترامیم هغه مجول اوس تاسو دا و چې مولانا فضل الرحمن په تیر 2019 کې چې کوم د 2019 کې چې کوم ډایریکټریټ اف ریلیجیس ایجوکیشن چې کوم بیل پاس وکنه داغه مخالفت ویل کې الان په دې خو ډیر مذهبي سکالرانو د دې ویلکم هم کوي خوشم واغه ته ویلکم هم ول چې باید د دې ډیر زیات فائدې سوي د دې تقریبا مشته په سلیبس اپډیټ سولو د کوم انټرنیشنل سټوډنټس د بار نه کوم الکوان شراکلو په مدرسو کې سبقان ول لاغو سټن زیات سولو نو د دې مولانا فضل الرحمن مخالفت ویلو کوي تر ټول اول مخالفت په دا وجه وکړي چې ولبابي د کوم شو کوم میجر جنرال غلام قمرو دا سدي چې دا یو فری پلان پروسس دی چې دا مدرسې چې دی دا خود مختیار ختم کړي یو خبره دویمه خبره دا غدي چې کوم مثال کله به انټیریر منسٹر کله به ایجوکیشن ولو صفه چې شو انټرفیر به کوي مداخلت به کوي یعنی کله به درته ویل سبای سلیبس اپډیټ کا پلان شي وکي یا پلان شي وکي یعنی کوم د مدرسو چې کوم خود مختیاري او هغه کمپرمایز کېدل ګورنمنت به د خپل اختیار د خپل خوشي کوم سلیبس ول هغه به ور کوي د مدارس چې کوم ضروري سلیبس ول هو سکتا هغه به کمپرومایز کړي یو بل خبر دی دا وکړه د جمعیت علماء اسلام موقف سټانس دا غولو چې په ګورنمنت کوم خپل انسټیټیوشنز دي یونیورسيټیز کو کالجز دي هغه تر کومه حد پورې دونګي پر اپګریډ کولو یعنی اپډیټ کړي دونګي بهترین تعلیم ورکړي چې پاته مدرسې چې دی اوس مدرسې د ایجوکیشن منسټری لاندې راولي نو په دې وجه دا ورته د مخالفت وکړي درېم مخالفت دا شی ول چې کوم ګرانټس چې کوم ډونیشنز مرته مدرسو ته خلک راکوي دا چې کوم ټیم کچیر د انډر ګورنمنت لاړ یعنی منسټری اف ایجوکیشن ته لاړ بیا دا کوم کسان چې کوم ډونیشنز ورکوي دا ډونیشنز بیا ختم شي نو دا هغه کنسرن چې مولانا فضل الرحمن درلودلو پر 2019 کوم ډایریکټریټ اف ریلیجیس ایجوکیشن پر هغه باندې او چې کوم سوسایټیز رجسټریشن اکټ 1860 کې کوم امندمنټس راولو هغه مر سټډي کولو د مولانا او 2019 کې کوم بیل پاسولو هغه مش ویلې سوسایټیز رجسټریشن اکټ څه ویل کې هغه مر ویلې امید لرم چې اوس تاسو نظر څه دی چې د 2019 کوم ډایریکټریټ اف ریلیجیس ایجوکیشن او هغه څه دی ک سوسایټیز رجسټریشن اکټ 1860 کې چې اوس کوم امندمنټس ترامیم رالو دا صحیح دی تاسو نظر لري خپل نظر په کمنټ کې شیر کړئ که تاسو یو سوال په ډسکرپشن کې ایمیل تاسو سوال کوئ ماته ایمیل کولای شئ مهرباني الله حافظ